الله عزوجل فرمایي غوږ شه، پوهېږم چې ګناه دې کړې او فکر کوي چې زه په غوسه یم، مګر نه، زه نه یم په غوسه. خپل بار دې دروند کړی دی، له ځان سره په ظلم کولو دې زیاتی کړی دی. اسرفوا علی انفسهم، هغوی پر خپلو نفسونو باندې زیاتی او اسراف کړی دی. پوهېږم چې په تنهایي کې د حرام کارونه کړي، تر دې چې لوی ګناهونه دې کړي دي. دا احساس کوي چې جنت ته به داخل نشي. لا تقنطوا من رحمت الله، دا الله عزوجل له رحمت من امیده کېږه. رب تعالی ډېر مهربان ذات دی. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، الله عزوجل ټول ګناهونه بخي، ټول ګناهونه. شرط دا دی چې بنده زما خواته له ګناهونو راشي، زما خواته مخ راواړوي، هر بار، هر ځلې، بیا بیا، زر ځلې او ان تر میلیون ځلې. اما په کوم ځای کې چې یې هلته مه پاتې کېږه، همیشه راوګرځه. ومن سقم كم جاد من